السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به یاست او د صحت په جملو کې به نغښتي یاست. ګرانو دوستانو، دا ځل هم تاسو سره د یارانو څخه مرګله شوی یم. دوستانو، موږ په دې ویډیو کې تاسو سره د جنسي لارښود په نامه یعنې داسې ویډیو جوړوو، تاسو ته ښایسته معلومات درکوو، په دې هیله چې د خوښې وړ به مو وګرځي. دوستانو، که چېرته زموږ یوټیوب چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ګنټه نښان هم ووایئ، تر څو زموږ ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. ویډیو درسره لایک او شیر کړئ. راځو ویډیو شروع کوو. د مردانه کمزوري رامنځته کېدو لامل څه شی دی؟ د دې کمزورتیا ډېری لاملونه شتون لري. په دې لاملونو کې طبیعي ستونزې، د مخدره توکو کارول او د اړیکو ستونزې شامل دي. په دې برخه کې لومړی ګام د لامل موندل دي او دوهم ګام د ستونزې د حل لټول دي. ځینې سړي د دې په اړه خبرو کولو کې زړه نازړه وي، کوم چې دا بیا د دوی د قهر او اضطراب لامل کېږي، کوم چې دا ستونزه نوره هم ډېروي. دوستانو، دغه وه زموږ ویډیو. په دې هیله چې د خوښې